بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو د وحدت ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. ته حیات سوکالي مناسب شه. قدرمنو نن در سره د خپل کلي امانکوټو د غره د سر نه د رب ذوالجلال دا خوږې او ګلورین نظارې در سره شریکوم. تاسو دا هم کتی شئ. د دې سره سره زه ستاسو سره خپل یو نظم شریکوم. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. د نظم مطلب ده چې کائنات بشر جدا جدا ده. کائنات بشر جدا جدا ده، خو هر چاته خپل بشر لکه نور واده. او بنده چې الله دا دی هم قدرت ده هم وحدت ده. الله دا دی هم قدرت ده هم وحدت ده. دا دی لوی رحم کرم او عنایت ده. تا چې کړه د بنده سره الفت ده، د باران د ساسکو زیات دی هم رحمت ده. عیان کړه دی په هر څه کې قدرت ده، خو انسان باغی چې کړه بغاوت ده. خو بیا هم چې لامحدود رحم ستا ده، رحم ستا ده، رحم ستا ده، رحم ستا ده. تا را کړي چې دماغ دی په یو سر کې، تا را کړي چې دماغ دی په یو سر کې. تا دماغ ایخي په سر کې په هنر کې. دا دماغ فرق کوي شپه او سحر کې. دماغ پیژني رنگونه مازیګر کې. دا دماغ ورکوي لاره په سفر کې، خو انسان ځان اچولی په خطر کې. الله څومره رحم کړی چې پتا ده ای انسانا، خوستا هر یو کار خطا ده. ای انسانا خوستا هر یو کار خطا ده. تخلیق کړي چې الله ژبه یوه ده. تخلیق کړي چې الله ژبه یوه ده. ژبه پیژني چې دا سکه خوږه ده، او ژبه پیژني چې دا سکه ترخه ده. ژبه پیژني چې دا سکه تروه ده، او ژبه پیژني چې دا سکه پیکه ده. ژبه پیژني چې دا سکه د صدا. رحم لو چې لا پایاوه د الله ده. بس انسان ده بے وفا ده بے وفا ده. بس انسان ده بے وفا ده بے وفا ده. ډېره مننه. په لوی الله مسپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.